ویکشف السوء او لري کوي تکلیف الله لري کوي. اسباب دي، کله دوا علا سبب وګرځي، کله دم و تعویز علا سبب وګرځي، کله د یو پرهیز علا سبب وګرځي، لیکن موثر په لرېوالې د ناجوړۍ کې الله ده. ویکشف السوء چې تکلیف لري کوي دغه کار د الله ده، دا بوتان نشي لري کولی. د ایوب علیه السلام قصه خو ډېره تفصیلي قصه د قرآن کې راغلې ده. ایوب علیه السلام ناجوړه سو، یو امتحان دا چې د هغه زامن هم وفات سو، زامن یې درلودو، ځوانان هغه ټول مړ سو، خونه پرې راونړېده، مړ سو. امتحان لوړانې یې درلودې، هغه مړې سوې. مالونه یې هلاک سو، اوښان یې درلودو، رمې یې درلودې، کښتونه وه، دا ټول له مابینه ولاړو. ایوب علیه السلام سره یوه خپله بیبي وه، دی ډېر مریض سو، ډېر وخت کتابو لیکلي دي چې 18 کاله دی مریض سو. نو دا بیبي به خدمت کاوه. آخر الامر څه خو کیسې داسې م راغلي دي چې دا بدن یې وروستی چینجي یې وکړو، خلکو پسې واخیستی، خو دغه کیسې ته اهل تفسیر نه خوښوي، ځکه انبیا الله په دی حالت کې نه راولي چې هغه منفور سي خلکو ته. انبیا الله ته محبوب انسان داسې د امتحان په راولي ناجوړي راولي، لیکن داسې ناجوړي چې خلکو ته منفور وګرځي. نو دا خلک کیسې کوي د ایوب علیه السلام بدن چینجي کړي و چې ځینې وبلوېدی، د به بېرته، دا خبرې په کار نه دي. دا اهل تحقیق مفسرینو دا نه دي کړي، ځکه هغه وایي انبیا چې څه انبیا راغلي دي، یو معیوب نه دي راغلي چې یا یو نبي ړوند یي، یا یو نبي ګوډ یي، یا یو نبي شل یي، یا د یوه شا راقتلي. دا په انبیاو کې نه و. انبیا په خپل وخت کې ډېر ښایسته خلک وو، ډېر ښایسته. او بل انبیا په داسې کمزورې کورنۍ کې نه دي راغلي چې یا ډمان یي، یا زموږ په وس اصطلاح هنرمندان یي، یا فلمي ستوري، دا په ده کې نه دي راغلي. انبیا په یو خاندان کې راغلي او انبیاو باندې داسې ناجوړي الله نه ده راوستلي چې خلکو ته منفور شي. انبیا الله ته محبوب انسانان. نو ایوب علیه السلام ناجوړه سی، 18 کاله ناجوړه سو. دا چې د ده پر بدن به یا څونه تکلیف و یا څونه ابالات معلوم دي. له 18 کلو وروسته ایوب علیه السلام ویل ربي انی مسني الضر وانت ارحم الراحمین. یا رب ما ته خو تکلیف رسېدلی، د نور نو ته مهربانه یې، ستا خوښه ده. ایوب علیه السلام ته دا معلومه وه چې تکلیف یوازې الله لرې کوي، نه د دواوې و دمونه کنې. نو ایوب علیه السلام پیغمبر و، څونه ښه دم وي. موږ چې یو ملنګ پیدا کړو، دانې په زړېږي، دی لیوني سو ورته. موږ وایي چې دغه ملنګ دم را کړی وای، په لکړه یم دانې زړېږي، په دم زړېږي. هغه ملنګ غریب خیرن سر یي، نه لمونځ دی، نه اودس دی، نه توبه دی، بیا هم زموږ ورته تم وي. نو پیغمبر غوندې هستي، ایوب علیه السلام غوندې پیغمبر، په خپله نه دم وکئ ځان ته، نه دوا وکړه. الله ته خبره عرض کړه، ربي انی مسني الضر وانت ارحم الراحمین. یا رب ما ته خو تکلیف رسېدلی، نور نو ستا خوښه ده. الله جل جلاله ورته وویل چې دلته دغه څوکه په دا پښه باندې دا مځکه ووه چې نه به را پیدا سي. ایوب علیه السلام څوکه پر مځکه پښه کښېښو، کرار اوبه راووتې. الله داسې ذات ته بې سببه نه کولنګ غواړي، نه کره غواړي، نه بل شی غواړي چې ډبره په مته یې مازې پښه ور کرار اوبه راووتې. الله داسې ذات. موږ ته وریاد جوړه کړي، 2-3 څاڅکي ځینې راولوېږي، کرار بېرته ورکړي. نو الله خو یې د لمځکې م راایستا کړی، له اسمانه یې م راورولی. نو بیا یې ورته وویل چې اوس نو کې ولمبېږه. ایوب علیه السلام کالي ورته وکړو، کې ولوېدی. امام بخاري په دې ځای کې باب ږدي چې یو سړی یوازې وي، یوازې لڅ لمبېدای سای که نه سای لمبېدای، وایي فرق نه کوي. ایوب علیه السلام یوازې و، کالي یې وکړو، کرار ولمبېد. الله پاک اوبه یې وڅښه، دننه چې مرضونه بیا هغه هم ختمېږي.
ایوب علیه السلام چې کې ولمبېدی اوبه یې وڅښلې داسې جوړ سئ لکه پخوا چې دی ځوان ښایسته کرارې کالي واغوستو تر کالو اغوستلو له مخه چې دی له اوبو راختی له پاسه باران پر وسی د سرو زرو مچخان پر وورېدو شکل یې د مچخو و سره زر داسې وورېدو چې د مځکې سر یې واخیست ایوب علیه السلام څادر ورته خپور کوي زر زر یې راټولول په دا خپل څادر کې اچول الله جل جلاله ورته وایي چې ایوبه ته ما نه وي غني کړی له روپو دا خو روپۍ دي څه یې کوې چې داسې په خوند یې راټوله یې ایوب علیه السلام ویل یا الله له روپو خو غني یم روپۍ مې نه دي پکار مګر دا برکت ته ستا له خوا ستا له برکته نه یم غني چې څونه راټولولی شئ دغونه راټولوم ایوب علیه السلام جوس ویکشف السوء تکلیف چې لري کوي هغه حالات دا د الله خصوصیت ده چې یو تکلیف راغی الله یې بې سبب هم لري کوي له ایوب علیه السلام یې لري کوي ښځه چې یې راله نه یې پېژندی لرې ورته ودرېد چې هغه مریض خو مړ سوی نه وي دغه سړی یې غسل یې ورکړی ده که څه داسې ده ایوب علیه السلام رخ پر وکړي چې راځه بس الله امتحان نور ختم کړي الله داسې ذات ویکشف السوء تکلیف الله لري کوي له ایوب علیه السلام یې څنګه په یوه آن لري کوي نه پریز و نه دوا و نه د حساب ګولۍ وي چې دا به دونه خورې دا به دونه په یوه آن روپۍ یې له هم ورکوي بې څه د زر پر وورېدو ویکشف السوء داسې تکلیف لري کوي دا حالات نو داسې تکلیف په لرې کولی خو یې بیخي نه سایي بلکې په خپله په تکلیف کې یې هغه ستا خدایان نو الله ته پناه ورکړه